پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه څرګندونې کړې. دا درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ د تجاوز کوونکو پر وړاندې د دې ځمکې او هیواد د خلکو د وینې او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکۍ او ازادۍ ښودونکی دی چې د وخت په تیریدلو سره به د ډیرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي ترڅو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي. نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبرۍ او د خپل سرخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل هیواد د بیرغ د راپاند ساتلو لپاره ډیر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي باید زموږ مینه ورسره کم نشي، او ان شاء الله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغه له نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې چې درې رنګه بیرغ د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني، او د بیرغ مینوالو ته وایي چې د بیرغ ورځ په ډیر شان او شوکت بې ساري ډول ولمانځي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.